غیر مسلم انسان ته اینه ورکول جایز دي که نه دي جایز؟ ګوره غیر مسلمه چې که نه هغه له اینه ورکول جایز دي دې لحاظ سره چې هغه یو انسان دی. او علماء کرام چې د اینې ورکولو دپاره کوم آیت مبارکه ذکر کوي که نه نو هغې کې د مسلمان او د کافر ذکر نشته، هغې کې د نفس ذکر راغلی. څه د نفس یا زنانه ده که نارینه، که مسلمان دی که غیر مسلمه دی، دا ټولو کې یو شان. د انسانیت په بنیاد باندې غیر مسلم ته اینه ورکول روا دي، جایز دي. اما په داسې حالاتو کې ناروا دي چې هغه د مسلمان خلاف جنګیږي او په جنگ کې زخمی شو، بیا هلته مسلمان لګیا دی اینه وله ورکوي. نو که تا ته نقصان نه درسوي، دین ته نقصان نه رسوي او مسلمان ته نقصان نه رسوي، بیا کافر ته اینه ورکول د انسانیت په بنیاد باندې روا دي. ځکه یو روایت رایات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې تشریف فرماو، په مخه باندې جنازه تېرېده. تقریبا مسلم شریف کې روایت ته، بخاری کې روایت ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازې ته ودرېدو. نو یا رسول الله دا جنازه چې کوم روانه وه دا خو د یو یهودي وه او ته دې جنازې ته پاسېدې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمیل که یهودي دی او که مسلمان دی خو انسان خو دی که نه. او صحابو ته وفرمیل چې تاسو هم ودرېږئ، ورکولی شي نه ښه